د هایډرالین شربت استعمالي که چېرې ستاسو پیپړو ته هغه پیپونه کوم ته چې برونکیول ویلی شي چې ستاسو پیپړو ته دننوتي دي، که چېرې په هغې کې بلغم راجمع شوي او د بلغم سره سره تاسو ته په ساه اخیستو کې هم تکلیف وي، نو دا د بلغم ختمولو کوشش کوي او ستاسو په ساه کې بهتروالی راولي. او دویم دا که چېرې تاسو ته نزله زکام وي چې د هغې په وجه ستاسو په مخ کې کم ساینس دي، په هغې کې بلغم راجمع شوي وي، یا ستاسو پوزه بار بار بهیږي او تاسو ته انټوش کې درځي، نو د دې دپاره هم استعمالیږي. او دریم دا که چېرې ستاسو د سینې نه بار بار د ویزینګ په شان اوازونه راځي، یا ستاسو مرۍ درد او خارښ کوي او بار بار تاسو ته ریشه پکې محسوسیږي، نو د علاماتو دپاره استعمالیږي. خو د دې هایډرالین شربت سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا حله راولي چې دا کله تاسو اوور ډوز کې مطلب په یو ځای باندې ډېر زیات استعمال کړي، دا په انسان باندې انودګي راوستلی شي، په انسان باندې خوب راوستلی شي، د انسان زړه کچه کولی شي، انسان خوله خوش کولی شي او د انسان په نظر کې دندلاپن راوستلی شي. او په دې دوران کې هرګز تاسو دا هایډرالین شربت مه استعمالوئ، ځکه چې په دې دوران کې ممنوع دی چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. که چېرې هغه ماشوم چې د چا عمر د 2 کالو نه کم وي، نو هغه ته یې نشي استعمالولی، یا هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو له پی ورکوي، او یا که چېرې تاسو ډرایوینګ کوئ یا په داسې ځای کې تاسو کار کوئ چې هلته کې غټې غټې مشینري، نو په دې دوران کې به هرګز تاسو نه استعمالوئ، ځکه چې په انسان باندې انودګي او خوب دا زیاتولی شي چې د هغې دوران کې تاسو ته بیا نقصان هم رسیدی شي. نو دغه شان میډیسن انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرند سره یې خامخا شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.